السلام علیکم یو وروره د میسیج کړی وای چې د فیسبوک تمنیل به څنګه لګو دې ته به د سی شي اپ میپ ضرورت کنه ډایرکټ د فیسبوک نه کیږي نه جی دا ډایرکټ د فیسبوک نه کیږي دې لپاره د یو اپ ضرورت دی هغه اپ زه تاسو ته خیم د سکرین سایت تم بوزم چې په پوره طریقه باندې پوي کم چې دا تمنیل به په فیسبوک ویډیو باندې څنګه لګي نو زه د سکرین سایت ته چې ټایم هم خراب نشي که ویډیو خوښه شو لایک کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ زه جزو د سکرین سایت ده فرست اف آل به تاسو خپل پلی سٹور اوپن کړئ پلی سٹور چې اوپن کړئ تاسو په دې کې ورکړئ را سرچ کې به رائټ کړئ کریټ سټوډیو به رائټ کړئ کریټ سټوډیو چې رائټ کړئ نو تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي نو دا به تاسو انسټال کړئ ما سره الریډي نه انسټال ده نو چې دا تاسو کله انسټال کړئ دا به تاسو خپل فیسبوک سره ساين ان کړئ نو بیا به تاسو راشئ کریټ سټوډیو ته تاسو خپل کریټ سټوډیو اوپن کړئ کله چې تاسو خپل کریټ سټوډیو اوپن کړئ نو تاسو چې کومې ویډیوګانې ورکړي هغه ویډیوګانې به تاسو ته داسې راوړي نو اوس موږ په دې یوټیوب ویډیو باندې خپل تمنیل لګو نو دا به څنګه لګو نو تاسو به سمپل په خپل ویډیو باندې کلیک وکړئ نو چې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي نو تاسو ته لاندې دا نښې درکړي دي کې به پنسل دا نښه ووهئ نو پنسل دا نښه چې ووهئ سمپلی داسې انټرفیس پر ته راوړي نو اډ نشان باندې به کلیک وکړئ چې په اډ نشان کلیک وکړئ نو چې تاسو کم تمنیل تیار کړئ هغه تمنیل باندې به تاسو کلیک وکړئ نیکسټ پې کوئ نو چې کله نیکسټ کوئ دې ته به لږ ویټ وکړئ دا لږ سرچینګ کوئ نو یعنې تاسو ته هغه خپل تمنیل تاسو په ویډیو باندې ولګېد نو لاندې به تاسو ته سیو لیکلی تاسو به سمپلی په سیو باندې کلیک وکړئ نو چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ لږ ویټ به ورته وکړئ اټومیټیک به دا به خپل سایټ ته لاړ شي او پرې له بیا ریفریش کړئ نو چې کله دا ریفریش کوي بره وګورئ زما تمنیل ولګېدو نو ډېره ایزي او اسانه طریقې ده که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ لایک کمنټس وکړئ په چینل باندې نوي وئ چینل سبسکرایب کړئ په پیج باندې نوي پیج فالو کړئ ملاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې د الله په امان